سلامونه ګرانو محترم اوریدونکو د دویچ لرنن او پښتو د درسونو په جریان کې د جرمني الماني ژبې کتاب کوم چې آینس لومړنی لیول کتاب یا نیټزویک نوی کتاب د شپږم درس ولرو. شپږم درس د کاپیټال 3 یا دریم څپرکي یا دریم چاپټر مربوطه د اولنی چاپټر او دویم چاپټر یا اولنی څپرکي او دویم څپرکي درسونه د آینس لیول کتاب تیر شوی دی. کوم چې ته هغه درسونه نو تعقیب کړئ کولای شئ چې هغه تیر درسونه د اول څپرکي او دویم څپرکي د ډسکرپشن باکس برخه څخه تعقیب کړئ، هغه زده کړئ ترڅو درته دریم څپرکی هم ستونزمن نه وي. نو په دې درس کې به د کاپیټال 3 یا دریم څپرکی شروع کړو او شپږم درس به وي. نو راځئ درس ته لاړ شو. اوس به دلته ولرو دا دریم څپرکی دی یا دریم چاپټر یا کاپیټال 3. په دې برخه کې به ولرو پلیټسا اون ګیبویډه بینینن، یعنی هغه ساختمانونه یا ځایونو د هغوی نومول، د هغوی زده کول. Fragen zu Orten stellen und antworten، یعنی سوالونه کول، هغوی ترتیبول او هغوی ته ځواب ورکول. Verkehrsmittel benennen، یعنی د ترانسپورټیشن یا د نقلیه وسایطو پیژندل یا نومول. Nachdenken fragen، یعنی د شیانو په باره کې پوښتنه کول، سوال کول. Nach dem Weg fragen und einen Weg beschreiben، یعنی د لارې پوښتنه کول او هغوی یعنی تشریحات ورکول. Jahreszeiten und Monate benennen، یعنی د کال موسمونه، فصلونه او میاشتې نومول یا زده کول. نو په دې چاپټر کې دلته لرو in Hamburg، یعنی په د هامبورګ په ښار کې. دلته لرو in 8 Stunden nach Warschau، یعنی په 8 ساعته کې وارسا ته، کوم چې د پولنډ یو غټ او مهم ښار ده. In 6 Stunden nach München، یعنی په 6 ساعته کې مونشن ته. In 5 Stunden nach Kopenhagen، یعنی په 5 ساعته کې کوپنهاګن ته. In 2 Stunden nach Berlin، یعنی په 2 ساعته کې برلین ته. Jeden Tag fahren hier، یعنی هر ورځ دلته 720 Züge، یعنی هم دلته هر ورځ 220 اورګاډي یا ریلګاډي سفرونه کوي. دلته راځو د Elbphilharmonie ist die Star in Hamburg، یعنی همدا حال یعنی یو سټار یا ستوری ده په هامبورګ کې. Bauzeit د همدې د جوړېدلو کال چې ده 9 یاغه په 9 کلونو کې ده 2007 bis 2016، یعنی له 2009 تر 2014 پورې. Kosten قیمت ده 866 Millionen Euro، یعنی 866 میلیونه یوروی قیمت ده. Im ersten Jahr 2017، یعنی په لومړني کال 2018 کې 4,5 میلیونه Besucher، یعنی په 2018 کال کې 4.5 میلیونه تماشاچیان یا لیدونکي. Und 600 کنسرت یا 600 کنسرتونه پروګرامونه مالته اجرا شوي دي. دلته اوس لرو ein Stadttour in Hamburg، یعنی یو د ښار سفر سیاحت په هامبورګ کې. Hören Sie weiter ordnen Sie die Stationen den Fotos zu، بیا هم هغه سټیشنونه کوم چې په تصویرونو کې دي هغه ترتیب کړئ. دلته په مختلف تصویرونه دي، لاندې سره ټکسټ هم لیکل شوی دی، بیا ترتیب کړئ. دلته بیا وایس لیزن زی دی ټکسټ، بیا هم هغه خطونه همدا ټکسټ ولولئ. was ist das، هغه څه شی دی. ordnen Sie die Wörter zu، بیا هم هغه یعنی دا لغاتونه سره ترتیب کړئ. die Bahnhof ریلوی سټیشن ته ویل کیږي. die Hafen بندرګاه چیرته چې کشتۍ موجوده وي. das Konzerthaus هم هغه د میلې ځای او die Kirche چرچ یا کلیسا. das Rathaus هم هغه Rathaus په جرمني کې مشهور دی. بیا وایس lesen Sie und ergänzen Sie die Zahlen، بیا هم هغه ولولئ، هم هغه ترتیب وکړئ، هم هغه شمیرو ته دلته ځینې شمیرې تېرې شولې. Rathaus د هغه مربوطې خانقاهې وي جمله. Elbphilharmonie بیا هم هغه حال ده، د هغه څومره قیمت و. Hafen ده Bahnhof
همدا خانخالي به په مناسبو کلمو یا شمیرو سره ډکې کړئ. تاسو همدا ټکسټ ولولئ، د مناسبو کلمو سره به یې ډکې کړئ. اوس راځئ همدا واورو، بیا به د هغه وروسته راسو نورو ته. Aufgabe 1a 1. Der Hafen. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen. 2. Der Fischmarkt. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Pro Jahr. 3. Das Rathaus. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. Es ist über 110 Jahre alt. Das Rathaus. 4. Auf Gleis 3 bitte zurückbleiben. Der Zug fährt ab. Der Bahnhof. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach 5. Die Kirche. Der Michel, eine Kirche, ist das Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern. Liebe Fluggäste, wir bitten Sie, Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Bitte melden Sie, wenn... Der Flughafen. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen. Hier gibt es ګورئ دلته لومړنی تاسو دلته همدا واورېدو. دلته څو تصویرونه موجود دي؟ 1 2 3 4 5 تصویرونه موجود دي. د هغوی په اړه باندې معلومات دلته لاندې هم لیکل شوي دي، تاسو به یې هغه ترتیبوئ. لومړی ځواب درکړل شوی دی، دلته وګورو. همدلته د سي سره آینس یعنې یو لیکل شوی ده، هغه ډي هافن ده، هماغه بندرګاه ده د کښتیو. نو دلته ګورو کله چې تاسو هماغه اډیو واورېدله، په هغو کې د ډي هافن د دې په اړه باندې معلومات ورکوو. همدارنګه څرنګه چې ډي هافن لیکل شوی دی، تاسو کولی شئ چې هماغه شمېرې یو لیکل شوی ده، هم نورو شمېرې دلته د تصویرونو سره ولیکئ. د لاندې د ټکسټ ترجمه او د تصویرونو په اړه باندې تاسو معلومات درکړي دي. که دلته به اوس ولرم دا خانخالي وي، به د هماغو مربوطو معلوماتو په مناسبو کلمو سره ډکې کړو، یعنې هماغه معلومات مو په دې تصویرونو کې وویل. د هغه ټکسټ کې هماغه معلومات به د غاټ هاوس، د همدې هال، هافن، میخل، بانهوف، د همدې تاریخي ځایونو په اړه باندې معلومات چې موږ ولوستل، هم دلته د همدې معلوماتو په لوستلو سره به موږ همدا جملې یعنې پوره کړو. اوس د غاټ هاوس über خانخالي Jahre alt. دا څو کاله یعنې زوړ ده. Turm خانخالي متره hoch، یعنې همدا برج چې ده دومره متره لوړ ده. راځو همالته به زه ځوابونه درته ووایم تر څو وخت مو هم نشي ضایع، او هماغه مناسب معلومات چې موږ په همدې تصویرونو ټکسټ کې ولوستل همالته یې ځای پر ځای کړو. وکړي غاټ هاوس. د غاټ هاوس باره کې معلومات هم دلته لوستلی شو. Es ist über 120 Jahre alt، یعنې 120 کاله زوړ تاریخ لري. Turm چې ده هغه څنګه ده 112 متره hoch، هغه 112 متره جګوالی لري. همدارنګه Elbphilharmonia kosten د همدې تاریخي حال قیمت څومره ده؟ دلته یې لوستلی شو 866 میلیون یورو، یعنې 866 میلیونه یې قیمت ده. Im Jahr 2012 څو کنسرټونه کې ترسره شوي ولو 600 کنسرټه. اوکې، همدارنګه هافن ته راځو. خانخالي شیفه pro Jahr، یعنې څو کښتۍ په کال کې. دلته راځو، دلته یې لوستلی شو چې څو 12,000 کښتۍ په کال کې، یعنې 12,000. همدارنګه لرو fahren in
څو ملکونو ته هغه سفرونه کوي. دلته یې ویلي دي چې 115 ملکونو ته یعنی سفرونه کوي. دلته میخل پلاتس فیوا خانخالي منشن یعنی د څومره کسانو ظرفیت لري. دلته یې ویلي دي چې 2500 کسانو ظرفیت لري. 2500 منشن یعنی 2500 دلته ولیکي. همدا ټوم چې دا 2 متره لوړ ده. دلته راځو د هغه 122 متره 132 Meter hoch یعنی 122 متره لوړ ده. بانهوف ته راځو. دلته Züge pro Tag یعنی په بانهوف کې څو ریلګاډي یعنی اورګاډي مالته ځي. 720 Züge. In Khanakhali Stunde in Berlin. په څو ساعتونو کې برلین ته in 2 Stunden یعنی په 2 ساعتونو کې. همدای ځوابونه تاسو کولای شئ د دې ټیکسټ لوستلو سره همدا خانخالي ډکې کړئ. همدا معلومات مې درته وویل. اوس دلته راځو. دلته وایي sammeln Sie Informationen und Zahlen über Ihre Stadt یعنی هلته معلومات او هغه شمیرې تاسو د ښار په باره کې راجمع کړئ. ordnen Ihr Ort او د تاسو هغه سیمې ترتیب کړئ. machen Sie einen Ausstellung im Kurs بیا په یعنی هلته یو څه شی وکوي. هلته یو exhibition یو شو وړاندې کړئ. دلته وایي چې لیزبن په ملي دومره کسان دي Hafen über 10 Kilometer lang یعنی هغه بندرګاه 10 کیلومتره اوږده ده. Platz für 1100 Schiffe هلته د 1100 کشتیانو یعنی ځایږي. Punta Vasco da Gama Brücke über 17 Kilometer lang هغه پل چې د هغه 10 کیلومتره یعنی اوږده. تاسو کولای شئ چې خپل ښار په اړه باندې هم معلومات وړاندې کړئ. نو په خاطر دې چې درس ډېر دراز نه سي نو همدې شپږم درس ته په همدې ځای خاتمه ورکوم. نور درسونه به هم ولرو. په پای کې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. کوم چېرته کومه پوښتنه لرله کولای شئ چې په کمنټ باکس کې ولیکئ. زه کوشش کوم چې تاسو ته ځواب درکړم. د بیا درس پورې ښې چارې ښه وختونه ارام مو مل شه.